دغه زموږ خو حالات دا رقم دی چې په دغه ځای کې چې موږ راغلي دا 11مه ناحیه ورته وایي د تېرپوشتي چې لږ راتېر شه د سیټا سړک چې دا نوې دروازه ده، تر دې چې راتېر شه دا زموږ مهاجرین هلته در ناساجي پورې پراته دي. پر موږ باندې دا خلک راغلي دي، در تقریبا 2.5 کوره به اوس ځینې جوړېږي، 2.5 کوره، او د اوله سره چې موږ راغلي وو 1500 کوره. نو حالات خو مو دغه رقم دی صاحب، خپله ورته وګورئ چې زموږ سره به څوک راغلی په دغه بارانو په دغه یخو کې خو زموږ هېچا پوښتنه نه ده کړې، هېڅ څوک راغلی هم نه دی، نه مو د مریض پوښتنه چا کړې ده، نه د مایع پوښتنه چا کړې ده، نه مو د کلینیک پوښتنه چا کړې ده، نه مو د اوبو پوښتنه چا کړې ده. من دغه چوکړونه دي، دغه خټې دي، دغه محلات دي. داسې به در ما ډېر وږي خلک خو و چې زما پوښتنه وکړې قسم په الله که زه خپل وړه لرم، د دغه مور په کور کې مې د 3-4 ورځو وړه به وه، هغه مې ځینې راخیستل په کاسه باندې ما په خپله کارول. دا چې زه د خپله د کلي هم مشر یم، هم ملک یم، هم دغلته ناست یم، نو چې زه دا رقم یم نو دا نور مسلمانان به څه رقم وي؟ خلک وږي لرو، دا خو اوبه په راڅڅېدلې دي. سهار زه ورغلم د یو ناوې کور چې ناوې ته یې ورکړی دی، هغه قسم په الله لاندې خیشته وګرده دا ټاټوه لاندې کړي وه. حالات خو مو داسې ځله ګډوډ دی، باید زموږ پوښتنه چا کړې وای نو باید څوک راغلی وای، زموږ د یو مکتب پوښتنه مو چا کړې وای، چا مو د کلینیک پوښتنه کړې وای، چا مو د اوبو پوښتنه کړې وای، چا مو د خوراکي پوښتنه کړې وای، خو په دغه مسپنه هېڅ چا مو پوښتنه ولکه کړې ده، هېڅ چا څوک نه راغلی دي. د نن شپې وړه مه رابخښه، د نن شپې لا مه رابخښه چې وخت سمه چاته وخت د ولاکه مو لیدلې یم خوړلې نن درېیمه دی اوله بله یې دا به مو ژوند دی، دا به مو خدای مو کامیاب چې تاسې موږ یادوئ، تاسې د حلا په هر څومره دا دی هېڅ مې بالا په وسه نه کېږي. خدای دا نن غرمه لوښیان ونیو دغه چې ورغلمه له نانوایي به کور ډوډۍ راواسه هغه به نو خدایه نصیب څوک په خپله مې یو خدای یو زوی د خاوند پر کار ولاړ یا پر وسه کونډه ښځه یم لکه دغسې د وروره نه څوک کار راکوي، نه خویندې ته راکوي، نه یو ځوان ته راکوي. وروره تاسې پام وکړئ، تاندې دې ملک صاحب پر کور سره راسم ماښام ځم کور ته چې ورته ما هغه لوږه سره ولاړ یې هر مسلمان. دا خپل کورونه دي، دغه ستړي ستړي کورونه به در وښي، دغه سپین سر یا جاڼۍ د کور دی دا ورشه وخت نه لرم مونږ ډېر حالات مو خراب دی، داسې حالات مو خراب دی که باران چې وروره هېڅ کمسون نتني، نه څوک مرسته کوي، نه زموږ سره کمک کړی، هېڅ نایه کمک هم نشته، هېڅ نایه زموږ سره مرسته چا نه کړی. ګوله نه لري ګرده په ځان پورې اریان دی ورور، هر یو په خپل ځان اریان دی چې راسي هلته د یوه نه ټاټ برابر دی، خیمه برابره ده، دا ګرده بارانو ټکور ټکور کړل ورور. دیګه څه کوي؟ بله تا چې د دې څه کاشوبه که دا ویل ما سې کاشوبه وه برابر است. ګرده کوم ځان نه دي خو چې باید دا خبر شي چې دا دغه دی د الله ګرده زما